د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنري وایي د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د مې تر 9 پورې له پاکستان نه څه باندې 168,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي. په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د نیولو او خپل هیواد ته د ستنولو بهیر په چټکېدو سره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمیشنري وایي د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې د مې تر 9 پورې له پاکستان نه 168,500 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. UNHCR د مې پر 8 په خپور کړي راپور کې ویلي له دغو ستنو شوو له ډلې له 33,000 څخه ډیر یې په زور ایستل شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په ستنو شوو کډوالو کې 50 سلنه یې ښځې او نجونې دي او 59 سلنه نور یې ماشومان دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې یوازې د اپریل په میاشت کې 26,746 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي چې ډیری دا نیونې په پنجاب او بلوچستان کې شوي دي. خو دا چې دا کډوال بیرته خوشي شوي او که نه اوس هم په بند کې دي په دې اړه په راپور کې جزئیات نشته. UNHCR ویلي له 2023 زیږدیز کال راهیسې تر اوسه 3.5 میلیونه کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي چې دې حالت د افغانستان بشري اړتیاوې لا ډیرې کړې دي.